بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو وایو ټیبل ټاګ په HTML کې. کوم ټاګ وایو؟ ټیبل. ګورو ټیبل موږ سره د ټولو نه ډیر مهم ټاګ ده. ها ډیر زیات مهم ټاګ ده ځکه که موږ صفحه تقسیم کوو، ډیویژن پکې کوو، نو دغه دپاره څه جوړو؟ یو ټیبل جوړو. ټیبل څنګه کولی شو موږ تاسو جوړ کړو په HTML کې؟ د ټیبل جوړولو په خاطر موږ راځو نوټ پډ به خلاص کړو ځکه موږ خپل لیکل همدلته کول غواړو. راځو لیکو چې څه شی HTML. اول بیسیک سټرکچر د هغوی جوړو سینټیکس HTML او له دې نه وروسته راځو هیډر به ولیکو، هیډ به مو ورکړو او بېرته به هیډ څه وکړو؟ بند. ټایټل او لیکو چې څه شی www.test.com او بیک سلیش ټایټل دا بندو او باډیم جوړو. باډي خلاصو او داغه نه په اخر کې راځو غواړو باډي باندې ثبتو دا فایل. کنټرول اس زه غواړم دا فایل ثبت کوم چیرته جی ډرایو کې په همغه ABC فولډر کې دا نور فایل هم چې اچولی دی دې ملته پروت. نوم ورکوو مثلا دا یې نوم شو مثلا TB صحیح د فرق نه کوي .HTML. اوس راځو اول هغه صفحه خلاصو. TB په نوم باندې کوم صفحه موږ لرو دا یو بلانک یو خالی صفحه لرو. کوم ټیبل پکې وجود نه لري. زه غواړم یو ټیبل رسم کړم. د ټیبل جوړولو په خاطر نو موږ راځو دلته لیکو چې څه شی خپله ټیبل ټاګ ده. ټیبل ټاګ خلاصو او ټیبل ټاګ بیرته بندو. نو اوس به یو ټیبل جوړ شي ته موږ ریفریش کړو؟ نه، ځکه چې دا ټیبل خپل اټریبیوټ لري. څه لري؟ اټریبیوټ لري. کم اټریبیوټ دی د دې؟ اوس راځو لیکو. یو اټریبیوټ ده د دې هایټ، بل اټریبیوټ ده د دې ټیبل پر څه شي په نوم؟ ویټ په نوم باندې. بل څه شی ده؟ سیل سپیسینګ. صحیح ده که نه؟ بل څه شی ده؟ سیل پیډینګ او بل څه شی ده؟ BG کلر او بل څه شی ده؟ بیکګراوند. صحیح ده که نه؟ بل څه شی ده؟ الاین او بل څه شی ده؟ بارډر ده. بل څه شی ده؟ بارډر کلر ده. نو دا څه لري؟ دا ټیبل موږ سره دغه اټریبیوټ لري. کم اټریبیوټونه موږ درته ویلي. ګوره بارډر لري، بارډر کلر ده، بیکګراوند ده، BG کلر ده، سیل پیډینګ ده، سیل سپیسینګ ده، ټایټل ده. ټایټل هم پرېښوده که نه؟ ټایټل به م ورکوځه. ټایټل لري ځان سره. اوس ګورو چې ټایټل څنګه کوو. ها څه کوو؟ ټایټل ټایټل به م ورته ولیکو. ټایټل ایکول ټو دا شي. راځو اول د دې ټیبل موږ هایټ او ویټ نه ده معلوم کړی چې ټیبل څونه جوړ کړه. نو ټیبل چې جوړو هایټ داسې جګوالی زه غواړم چې 500 پکسله وي. ویټ یې غواړم چې 800 پکسله وي او الاین غواړم چې سنټر یا مابین کې راشي. صحیح ده که نه؟ اوس سیف کوو. نو صفحه ریفریش کړم را به شي ټیبل. اوس به یې وګورو چېرته اوس ګورو. راځو نو که چیرې دا ریفریش کو ټیبل وای راځي. راغی ټیبل. ولې ټیبل؟ ها رو کالم هم نه دي ورکړي. آفرین. اوس زه راځم ورته وایم چې څه شی د دې هغه کوو رښتیا. بارډر هم ورته وایم چې یو پکسل بارډر ولري. صحیح ده؟ نو بارډر ایکول ټو څومره؟ یو پکسل. نو ټیبل کې خو طبیعي خبره ده چې رو کالم باید ووسیږي. صحیح ده که نه؟ نو دا رو کالم نه لري. نو موږ سره د رو کالم دپاره دوه ټګونه وجود لري. یو د TD او بل د TR. ها څه شی ده؟ TR او TD. رو کالم پېژنئ که نه؟ رو داسې او کالم داسې ولاړ شکل کې مجموعه د حجرو. نو یو ټیبل رو خلاصو TR. صحیح ده؟ یو رو مو څه وکړله؟ خلاصه کړله او بیرته یو رو څه کوو؟ بندو. نو دا به څو رو څو کالمه جوړ شوي؟ ها یو به هم نه راغلی ځکه چې خالی رو نه جوړیږي. ها کالم هم باید پکې ووسیږي. نو د ټیبل رو منځ کې ټیډیانې جوړیږي. ها پوه شو؟ یو رو جوړو او د رو منځ کې نو TD راخلو. پوهېږې که نه په دې؟
کنه پوهېږي اوس راځو لیکو چې څه شی خیر اوس به درته ټول وایي ټي ډي مو لیکه راځو ورته نوم لیکو A او بیرته سلش ټي ډي بیرته بند صحیح شو که نه نو داسې مه کوئ کوشش وکړئ داسې وکړئ ښه ده ښه لاندې راشي چې بیا درته ایډیټ کول یې دونه مشکله نه وي پوه شوې دا یوه رو شوه ښه په دې رو کې به چې څونه کالمونه راوړې بیا راوړه اوس سیف کوو که چیرې موږ راځو صفحه اوس راواخلو ریفرش کړو نو ګوره موږ سره یو ټیبل جوړ شو چې هماغومره هایټ او څه شی ده ویټ ده ده که نه ده اوس راځو زه وایم چې نه داسې ټیبل نه جوړوم زه ټیبل جوړوم چې 15 رو او 6 کالمه ولري څو دانې روګانې 15 رو او 6 دانې کالمونه پوه شوې که زه دا A ونه لیکم څه به وشي هېڅ فرق نه کوي ښه راځو اوس ګوره څه کار کوو زه وایم چې 15 رو او څو ولیکمه 6 کالمه مثال یعنی یوه رو دا څو رو شوې یوه اوس څو شوې دوه او اوس هم درې اوس هم څلور او په آخر کې دا هم څو شولې 5 کالمه غواړم صحیح ده د یو د دوه د درې د څلور د 5 او د اخري 6 داسې یو ټیبل زه غواړم صحیح ده که اوس څه کوو نو د دې په خاطر یوه رو خو مې جوړه کړې ده په دې رو کې د 6 کالمه نو دې یوې ټي ډي نه کاپي واخله کنټرول C ښه کنټرول V دلته یې پیسټ بیا راواخله دلته یې پیسټ بیا راواخله دا دلته پیسټ کړه څو کالمه شول لږ لږ سپیسونه ورکړه درې صحیح شو که نه ځکه چې که دا سپیس ورنه کوي بیا معلومات نه کېږي ښه څلور دي څو دي څلور دا یې 15 او دا یې څو 6 نو اوس راشئ د همدې رو نه کاپي واخلئ او 15 ځله یې پیسټ کړئ ښه په راحته دا یې دوه دا یې درې دا یې هم څلور او دا یې هم څو 15 سیف کړه اوس چې کله راځو موږ او تاسې دا راواخلو ریفرش کړو نو ګورو هغه یو ټیبل موږ جوړ کړو وشو که ونه شو زه اوس غواړم چې څه وکړمه دلته پکې لیکل وکړمه څنګه لیکل کول غواړم دلته لیکم آی ډي نیم پروګرام فی او ډیټ آی ډي شو نیم شو پروګرام شو فی شو او ډیټ شو ښه نو کوم هلته لیکو نو دا اول ټي ډي کې ښه ځکه موږ تاسې اولین ټیبل ډیټا چې لرو په همدې ځای کې راځو ورته لیکو اولین ټي ډي کې د څه لیکل شوي وي آی ډي دلته د لیکل شوی وي چې څه شی نیم دلته د لیکل شوی وي چې پروګرام صحیح ده دلته د لیکل شوی وي چې څه شی فی او دلته د لیکل شوی وي چې څه شی ډیټ زه دا بل کالم نه غواړم نو د ټولو نه دا یو کالم بیرته څه کوم ختموم پوه شوې دې نه هم راخلو دا ختموو دې نه هم راخلو دا ختموو او دې نه هم ختموو بل خو نشته که بل هم شته نشته سیف اوس راځو یو ریفرش صحیح شو که نه ګوره آی ډي نیم پروګرام فی او ډیټ راغی اوس موږ تاسې دې ټیبل کې لږ څه شانتې تنظیماتو د دې دا پراپرټیانې جوړول غواړو دا څلور نومه به ولیکو که بیا نه لیکو لیکل به پکې وکړو بیا به تغیرات پکې راوړو صحیح ده زه غواړم چې څه وکړم دې کې تغیرات راشي څنګه پکې تغییر راوړم راځم اولین کار چې کوم په دې ځای کې څه دا ټولو کې نومونه لیکم ښه آی ډي نمبر 12 څلور دېرش 12 څلور دېرش نوم څوک ده فرمان ده پروګرام چې شی وایي MCSE وایي صحیح ده که نه فیو بیا ډي ټو ډي ټو بیا فیو څه رقم ته ده آی ډي نیم پروګرام فیو ډیټ ده ښه فی ده بیا چې ده ډیټ ده فی ورکوي 2000 روپۍ ډیټ د اولې په اول 2018 کال کې راغلی بیا بل نفر څوک ده 15 نوم څوک ده مثلا لیکو چې کفایت ده او کفایت چې شی وایي کفایت HTML وایي فیس ورکوي 1000 روپۍ د 10 په اول تاریخ 2018 کال کې راغلی بل نفر څوک ده مثلا لیکو چې 19 اتیا ده دا کس ده احسان الله صحیح ده که نه کوم پروګرام وایي دی وایي فرض مثلا C++ وایي پروګرامینګ فیس ورکوي فرض مثلا راځو لیکو 2000 د 11 میاشتې په 15 تاریخ 2018 کال کې راغلی بل کس لرو 15 وشپېته نوم یې څوک ده یاسر ده یاسر چې شی وایي
راځو ورته لیکو چې ډي آی ټي وایي. فیس ورکوي 1000 روپۍ او راغلی دا د 11مې میاشتې په 2م تاریخ 2000 کال سیف ښه دا انټري مو کړله. اوس راځو نو خپلې موضوعګانو ته بېرته راګرځو. صحیح شو که نو یعنې ټیبل جوړولو باندې خو پوه شوي چې دلته څنګه ټیبل جوړوو. اوس راځو د دغه ټیبل یو اټریبیوټ باندې خبره کوو. اول موږ تاسې د ټیبل هایټ او ویټ پوه شوې که نه په دې خو ضرور نشته چې نور ډسکشن وکړو. سیل سپیسینګ د هرې حجرې ترمنځ 100 پکسله فاصله واوسیږي. ښه زه راځم دا جوړومه 100 پکسله 15. اوس ګوره زه راځم صفحه ریفرش کوو. هر سیل یا حجره چې ویني د هرې یوې حجرې ترمنځ فاصله ډېره شي. خانې پکې راغلې که رانغلې وینې که نه دا هم راوستم دې رقم ته. که ته دا ډېره کې ته چې له دې نه هم د هره حجره د جدا جدا شي سره 10 پکسله ګوره زه چې د هرې حجرې ترمنځ د فاصله راشي. کنټرول یې سیو یې کړه. اوس یې راشه ریفرش کړه. دا سیل سپیسینګ د دې حجرو ترمنځ د فاصلې معنی ده چې دا هر یو سیل چې ده دې ته ګوره سیل وایي. دا آی ډي جدا سیل دا جدا سیل ده. د دې مجموعه داسې کالم او داسې هم رو په نوم باندې. اوس دا د هر یو سیل ترمنځ فاصله زیاته شوه. سپیسینګ تاسې ورکوئ که نه ورکوئ خپله خوښه مو جوړوئ که نه دا سپیسینګ زه ورته هم 0 دی. صحیح شو که نه څونه شوله 0. اوس ګوره که نه اوس ګوره د ټیبل نه دی هیڅ کومه فاصله نه لري. خو زه یم چې نه یو څه فاصله ورکومه که نه ورکوم خپله خوښه. سیل پیډینګ چې شي ته وایي. سیل پیډینګ مثلا دا ما څو جوړ کړه 15 سیو یې کړه. اوس یې ریفرش کړه څه فرق راغی. پیډینګ فاصله اضافه کول د دې حجرو نه. دلته ګوره نوشتله کم ځای کېږي له دې ځای نه هره حجره کې ګوره لږ فاصله لري نوشته کېږي. وینې د هره حجره کې همدونه فاصله شوې ده بیا سپیس ده. زه ورته یم دا 10 کړه. دغه هره حجره کې دا نوشته چې شروع کړي کفایت متوجه اوسېږي ټول ښه. دغه ګوره موږ لرو په دې ځای کې د آی ډي ګوره لږ فاصلې نه وروسته بیا دا راغلی. دا هم ګوره بیا 15 پکسله وروسته دا لیکل شوی دلته دې کې ګوره هر ځای کې نوشته د حجرې نه څونه دونه خوا شوی ده پیډینګ 15 ده که نه. زه ورته یم دا د 15 نه دا 10 یې کړم یا 60 پکسله یې کوم چې ښه یې وینې. ګوره سیل پیډینګ ما زه دلته جوړوم ورته یم چې 100 پکسله دې شي 60. اوس هر ځای کې دغه نوشته نه وینې دغه نوشته ښه دا به رامخته کېږي داسې دې خواته به راځي. ریفرش یې کوي ګوره وموږته نوشته د سیل پیډینګ یعنې نوشته د سیل د حجرې د څونه سایز مې اوسي څونه پیډ فاصله ولري ځان سره. نو زه دلته نه غواړم چې سیل پیډینګ ورکړم. سیل پیډینګ څو جوړول غواړم 0. اوس پوه شئ که نه چې سیل پیډینګ څه کوي. او سپیسینګ 2 پکسله فاصله ورکوم چې لږ ښایسته ښکاره شي داسې ښه نه ښکارېږي داسې کوو. صحیح شو دا مې راوړ په دې اندازې سره. بل راځو موږ او تاسې ګورو دلته چې شی ده موږ سره بیجی کلر ده. بیجی کلر خو مې درته ویلی ده که نه پوهېږئ که نه چې هر رنګ مو خوښه شو هغه رنګ ورکولی شي. کم رنګ ورکوو اورنج رنګ کې دي. صحیح ده سیو یې که راسه ریفرش صحیح شو. نو ټیبل راغی په دې رنګ سره نو رنګ ورکولی شو. که زه یم چې نه دې ته تصویر ورکمه نو باکګراوند ده څه شی ده باکګراوند از ایکول ټو کم تصویر راوړه 1.bmp راوړه. صحیح ده الریډي شته د دې ځای کې ښه. سیو کوو ریفرش کوو نو ګوره تصویر د هغه لرې شو د ټیبل شاته موږ سره چې شی راغی تصویر راغی. نو خوښه مو تصویر غواړئ که رنګ غواړئ کوم یې وغواړو نو زه راځو لرې کوم زه نه غواړم چې تصویر راوړم نو دا بیکګراوند خالي پرېږدم. نو هدف موږ د ټګ معرفي کول دی. بیا تاسو خپل ضرورت په اساس چې هر شی غواړئ. آنلاین باندې هم پوهېږئ که نه پوهېږئ. باردر هم پوهېږئ چې ډبل و نازک که څنګه. او راځو بل چې شی ده بارډر کلر مثلا ورته لیکم چې کم رنګ کې شه ریډ کې. صحیح شو که نه باردر به یې خو رنګ وایي چې شي بارډر کلر رنګ ولې نه اخلي ها ایکوال بارډر کلر ایکوال ټو څه شی ریډ. ښه دا راخلو او ریفرش کوو. اوس ګوره باردر موږ سره راغلل کم رنګ کې دي سور رنګ کې او دا راخلم دا ایسته کوم ښه. ټایټل کې چې شی لیکل شوي وي ټایټل کې دې لیکلي وي چې څه شی سټوډنټس چې شی سټوډنټ ثبت کړه. اوس یې کله راځي دا ریفرش کړه ښه. پوینټر چې راوړي د دې سره ښیي چې شی ده سټوډنټس یې که نه دي وینې هم وکته که نه مو کته یو ځای کې نو اوس که دا ټایټل ورنه کړو ګوره اوس چې پوینټر راوړي سټوډنټ ښیي که نه. که دا ټایټل کې موږ دا نه یې لیکلي نو بیا چې پوینټر وړي دا شی تا ته نه ښیي.
سیو یې کوه اوس ګوره ټایټل کې دا ورکړي لکه شوي چې ها څه شوي ورکړي لکه ازلي یا لکه ټپس دي ښه ګوره پوینټر راوړې دلته وینې دا داسې یو ټپس دي زه یم چې دلته سړی پوینټر راوړي دې ټایټل څه شي چې پوه شي که نه چې دا ټیبل د څه شي ده صحیح ده نه شوې پوه دا خو دلته سټوډنټ هر یو باندې او که نه چې بیل بیل نه خو بیل بیل خو به ته هر یو حجرې ته به ته جدا جدا هغه ورکړې هر یو کالم ته پوه شو چې دا آی ډي ده دا نیم ده پوه شو هغه بیا هر یو دا مونږ عمومي ټیبل ته راوړی اوس ګوره دا رنګ مه دې ته ورکړه آنلاین هم لري اوس دا د حجرو پراپرټیانې لا پاتې به دې خبرې کوو ښه نو دې موضوع باندې خو ورسېدو چې دا څنګه کولی شو دا راوړو بل راځو موږ سره دلته څه شی دي دا خو مکمل دا ټیبل او سره د څه شي اټریبیوټ وي بل موږ لرو ټي ډي یا ټي آر څه شی لري اټریبیوټ لري کم اټریبیوټ لري هم دې ویلي اوس ګوره بي جي کلر لري که نه لري اوس ګوره سیو یې راواخله ریفرش ټیبل رو دغه یوه رو د څه شی اوسېږي سره وشي سره شوه که نه شوه سره کولی شي ته راشي ورته ووایي چې د دې څه شی هایډ ایکول ټو څو پیکسله 50 صحیح ده که نه سیو یې که راواخله ریفرش یې د دې رو هایډ دې څونه شو ته هر یوه رو په خپله خوښه مثالا جوړول غواړي د دې اوس ګوره د دې رو څونه هایډ راغی 50 پیکسله اوس راځو خیر زه دلته نور موضوعګانې دلته پکې کوم زه یو دا روم فرق دی لکه آی ډي ورکې د نیم واقع دا رو نه ده که نه رو خو ټوله یوه رو ده آی ډي کالم ده سیل نه سیلونه دلته نه تنظیمېږي کالم ښه ته به دا ټول آی ډي چې کش کوې خو دا لاندې دا به هم کش کوې ورسره ښه پوه شوې که نه شوې پوه په دې معنی اوس زه درته تنظیموم چې لږ صبر وکړې ښه اوس دا هم راواخیسته دا په دومره اندازه سره جوړ شو صحیح ده که نه آی ډي دا رو پراپرټیانې زه درته ښیم اوس د دې په سر زه یوه بله رو اضافه کومه او په هغه رو کې زه غواړم چې اوس خیر دې په سر څه کوو یوه بله رو اضافه کومه درته مخکې له دې چې دا راواخلو د دې عنوانونو رو نه ښه کنټرول سی کاپي صحیح ده که نه دلته راځو کنټرول وي پیسټوم یې سیو مې کړه په دې رو کې ګوره اوس عنوانونه دي ښه دوه رو کې عنوانونه دي زه دا بله رو سر دې څه نوشته دې څه اوسېږي دا بکګراونډ دې توري بکګراونډ دې څه اوسېږي تور چې فرق یې ولګېږي نو زه راځم دې بلې رو ته بیجي کلر از اکول ټو ریډ نه څه شی بلیک رنګ دی دا راخلم بلیک کنټرول یې ثبتوم ښه اوس چې راځو دا ریفریش کړو دا تور شو صحیح ده که نه یا تور ښه نه ښکارېږي بلو یې کړم بیا نوشته پکې ښکاره شي نه نه ورکوم څه اوس وخت ضایع کوو چې نوشتې ته بیا جدا رنګ ورکړي صحیح ده که نه نه اخلي نه ولې نه اخلي ټیکس فون ټک دی نه دی ویلی فور کلر ښه ښه دا څه کوو هغه به یې کوو سیان به یې کوو صحیح ده دې رنګ کې دې دا اوسېږي ښه اوس دا موږ راوړو زه یم چې دا ټول دلته دا ټول یو دانه شي دا څو دانې دي 5 دي که نه 1 2 3 4 5 زه یم چې دا ټول دي یو دانه یي یو ټایټل عنوان پکې لیکم دا څه وکړو موږ ورته وایو کالز پن کالمونه مرج کوو ښه یعنې کالم مرجنګ څنګه کېږي دا یو دا یې 2 دا یې 3 دا یې 4 دا یې 5 زه غواړم چې دا ټول څه وکړم مرج کړم نو په دې رو کې موږ تاسو راځو ورته لیکم چې څه شی رو یو اټریبیوټ لري ځان سره د څه شي په نوم کالز پن کالمونه څه وکړه مرج کړه مساوي څونه کالمونه یو ځای کړه 5 کالمو تعداد هو د کالمو تعداد څونه کالمونه چې ته مرج کوې ښه اوس خیر پین نور درته کوم نور شکلونه پکې ایډ کوو کنټرول ایس ثبته ووایي چې کله مو دا سیف کړل اوس چې کله راځو راواخلو چې وشو ونه شو دا اوس څنګه ها صبر وکړه کالز پن دا کالمونه له دې ځای نه څه کومه ختمومه که نه دا کالمونه مې چې ختم کړل اوس ګوره هلته ګوره دا ټیبل سره رقم ته کېږي ښه یو کالم ده که نه خو دا زه وایم چې داسې ده نه وي دا دې څو وي 5 کالم وي نو دلته به خبر ورته ولیکو دې ټي ډي کې به ولیکو ښه ټي ډي کې راځم ورته وایم چې څه شی کال سپان ایکول ټو څومره 5 اوس یې وګورو راواخله ریفریش یې کړه صحیح شو ښه ټي ډي کې لیکو هلته ټیبل رو کې نه لیکو ښه
ځکه موږ تاسو خو کالمونه سره مرج کوو ها څه مرج کوو کالمونه مرج کوو نه په ټي ډي کې لیکو ما دلته غلط ځای کې ټیبل رو کې مې ورته لیکلي ول ښه نو دا ایسته کړه اوس ګوره ټولو نه مې یو کالم جوړ کړه که مې جوړ نه کړه صحیح شو که نه زه اوس دلته راځم ورته لیکم چې سټوډنټس لیسټ راځو په دې ځای کې ورته څه لیکو آفرین د دې آی ډي په ځای ورته لیکو چې څه شی سټوډنټس لیسټ دا مې ولیکه سټوډنټ لیست اوس دلته خو دا ما ولیکه خو سټوډنټ لیست په کوم ځای کې ده لیفټ کې ده اوس دغه ټي ډي په خپله څه لري الاین پراپرټي اټریبیوټ لري ښه راشئ ورته ولیکئ چې ټي ډي او څه شی شو ها ټي ډي همدا ده که نه الاین equal to څه شی سنټر الاین چېرته راوړه سنټر ته راوړه سیو یې کړه اوس چېرته راغی دلته خو زم دا دی دلته پاسي دا څنګه کم ټاپ څنګه مارجن نه دغه سټوډنټ لیست وینئ که نه مابین ته خو داسې راغی دغلته دي نه ښه الاین ټاپ لیکو الاین ټاپ نه لري الاین څلور الاین دي پوه شو جسټیفای ده لیفټ ده رائټ ده او سنټر ده دا اوس ګوره یو بل اټریبیوټ لري وی الاین څه شی وی الاین ورټیکل الاینمنټ ها یو خالی الاین وو کنه چې هوريزونټل الاینمنټ جوړو بل ورټیکل الاینمنټ لرو څه شی لرو ورټیکل الاینمنټ لرو نو راځو موږ تاسو را په دې ځای کې ورته لیکو چې څه شی وی الاین څه ورته لیکو وی الاین ایکوال ټو څه شی وی الاین ایکوال ټو پوه شو ورټیکل الاینمنټ دا ټاپ ته راوړه ښه اوس ګوره پورته لاړ که لاړ نه صحیح شو که نه دا ګوره ښه دا ټول هر یو ځان سره څه لري اټریبیوټ او پراپرټیانې لري ته اوس کولی شې دغه څه وکړې دا صحیح دی که ډېر غټ غټ دي زه یم چې دا ټول څه وکړم واړه کړم دا څنګه کوو نه دا واړه واړه کو نو مجبوري چې ته د ټیبل هایټ را کم کړې د ټیبل هایټ به څه وکړو کم کو 500 پکسله چې دا ډېر زیات ده ځکه ګوره بیا هغه کې بیا غټ غټ راځي ځکه مونږ کار کم لرو نو ورته لیکم چې 100 پکسله یې کړه 400 پکسله یې کړه ښه څونه کړه 400 پکسله اوس راخلو دا دې حد هم راوړو صحیح شو که نه دونه اوس په همدې 400 پکسلو کې زه یو بله رو هم اضافه کوم هلته ټوټل لیکم چې شی لیکم ټوټل ګوره زه راځم ورته لیکم چې څه شی ټوټل دا 5 کالمه دي که نه زه خیر د آخر کې یو بله رو اضافه کوم د همدې ټیبل رو نه څه کوو کاپي وباسو ښه کنټرول سی کاپي راوړو یې چېرته دې ځای ته کنټرول وي او پیسټ دلته ورته لیکم چې څه شی ټوټل یو ټوټل کې د مجموعه تعداد لیکلی وي چې ټوټل تعداد څو نفره لرو 4 نفره مجموعه فیس ورکوي فرض مثال ناظم ورته لیکم 8000 روپۍ مثلا صحیح شو پروګرام سره کوم خو همداسې یې ټوټل 4 نفر 8000 روپۍ فیس خو اوس دلته غواړم چې دا مرج کم سره څه وکړم مرج کم دا وینې دا 8000 دی دا دې نه دا درې واړه مرج کم پوره سي دی په دې باندې نو اوس دا ګوره دا دلته څنګه مرجینګ کوو ښه نو که چیرې زه دلته دغه دواړه پاکم خو مرج راته خلاص شو که نه مرج شو اوس چې کېږي داسې شو که نه نو زه غواړم چې دا پوره مرج کړم نو څه کوو ورته لیکو چې څه شی کال سپن ټي ډي کال سپن کالم څه وکړه مرج کړه څو دانې کړه 3 دانې اخلي لکه 3 کالمه مرج کوو کنټرول ایس ثبتوو اوس که چیرې راځو د دې ریفرش کول وغواړو چې شو کال سپن ایکوال پاتې کال سپن ایکوال ټو څونه 3 کنټرول ایس ثبت اوس چې کله راځو دا ریفرش وو اوس ټوټل څونه شو 8000 روپۍ شو که نه شو نو مشکل ده که نه ده چې مشکل ده فیس باید 8000 دی فیس لاندې راشي آفرین دا ښه خبره دې وکړله نو راشي ورته ولیکه چې څه شی الاین ایکوال ټو څه شی سنټر
ریفریش وکړه صحیح شو که نه ډېر خوندور نه ها کولی شي ته څه وکړې هغه ورکړې سل ته دې سل ته پیډینګ ورکړي خاطه نه ده یو سل ته یا مارجن ورکړي پوه شي هله سپیس نه وروسته ورته ولیکئ نو دا موږ راوړو په دې ځای کې نو هدف دا یوه حجره ده دا ضرور نه ده که نه چې موږ دې نه لاندې راوړو دې نه لاندې راوړو موږ مارجن کور ورکړی اوس که زه غواړم دلته اوس یو کالم بل اضافه کړم دا څنګه کوو څه وکړم اول کې څنګه اضافه کوو ټي ډي ټیبل ډیټا که نه اول کې به اضافه کړم خو دا دوم به څنګه کېږي دلته یو خط بل دسي پوه شوې له دې ځای نه در رانیولې تر دې ځای پورې سټوډنټ لیست نه ځان یې ډینه لیکو نه ټي ډي ګوره یو خدا خو ټیبل رو د اضافه مو کړلې دلته خالي یو ټي ډي لیکم په عمودي شکل سره دسي یو ټول یو دانه دي ورسېدې که نه دلته ګوره دا همدغسې ټیبل ده که نه زه په دې ځای کې یو بل کالم داسې ور اضافه کوم روګه هغه نه چې دا رو دې زیات یو کمې شي داسې یو کالم اضافه دا څنګه کوو ټیبل مو رسم که نه یو ټي ډي اضافه کوو ټي ډي چېرته اضافه کوو اول سر کې نه دی خو دا اول ټي آر چې جوړ کړو هو که نه دا اول ټي آر صحیح ده که نه د دې اول ټي آر ته راځم اوس په دې ځای کې یو ټي ډي اضافه کوو صحیح ده کومه ده ټي ډي دا ده که نه دا خیر دا ده او د دې نه به مخکې ولیکو ټي ډي صحیح ده که نه ټي ډي او بیا سلاش ټي ډي صحیح ده که نه اوس ګوره دا د خبره مو منل یو ټي ډي مو اضافه دا خو دلته داسې شو وینې دا په ټولو روګانو کې اضافه کوو ښه څه کوو اوس ټولو روګانو کې دا څنګه اضافه کوئ راځه اوس به ټولو ته یو ټي ډي ورکړو اوس به یې وګورو چې آخر به یې چېرې راوځي کنټرول سی دا به کاپي کړو صحیح ده راوړو دلته د دې آی ډي نه مخکې دلته د یو ټي ډي اضافه شي صحیح ده که نه دلته د یو ټي ډي اضافه شي دلته د یو ټي ډي اضافه شي او دلته د یو ټي ډي اضافه شي صحیح خبره مو کړه په هره رو کې مې یو ټي ډي څه وکړه اضافه کړه خو اوس نتیجې ته ګورئ وایه هلته مغور سره لیکلی استاد کالسپان چې په سټاپ کې اضافه شي هلته کې که نه موږ دا ورته لیفټ سره راغلو خیر دلته هم راوړه وینې دا ګورې داسې شو صحیح شو که نه اوس راځم دلته پکې چې شی لیکمه ته هغه لیکمه چې عزیزي په دې ټول هغه کې د عزیزي لیکل شوی دا څنګه کوي آفرین هر یو کې ځان ځان نه دا ټول دی یو دانه دا خو ګوره ملټیپل راغلل زه ما خو داسې نه غوښتل لکه ته چې ویلې نو زه راځم دلته ګوره یو ټي ډي مو چې اضافه که ښه دا لاندې نور ټي ډیانې مه اضافه کوئ که نه تاسو غلطي کوئ ښه ټي ډي ته راشئ اوس به دا بېرته پاکوي دا یو جنجال دی موږ ته جوړ کړه ښه ټي ډي منځ کې راځو ورته لیکو چې څه شی عزیزي هغه ګډوډېږي موږ ته معلوم نه ده بل شی پاک نه کړي ښه ټي ډي روز پین څو دانې روګانې مرچ کړي څلور دي که پنځه دي پنځه روګانې مرچ کنټرول یې ثبت دی اوس راواخله ریفریش دا صحیح شو که نه وینې خو مشکل په څه شي کې راغلی ده ولې دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه دا ولې ودي ښه ګوره یو کې عنوان ده یو کې دا نوم شو صحیح ده که نه دا یې دوه او څو شاګردان لرو څلور شپږ دي څو دي شپږ دي ښه ټوټل هم ده وشول که نه سیو یې که اوس راواخله ریفریش یې کړه صحیح شو که نه د نورو نه به دا پاک کې ښه دا اوس ګوره دلته ګډوډي وشوله ودې که ته داسې مشکلات درته جوړوي ته جناب نه ټولو کې اضافه کول کوي راځئ دا ټولو نه به دا بېرته څه وکړي دا ټي ډي پاک کړي پوه شوې دې ځای نه هم دا ټي ډي پاک کا دې ځای نه هم دا ټي ډي پاک کا او دې ځای نه هم دا ختم که ښه او راځه له دې طرف نه هم پاک دا ونیسه دا له دې ځای نه هم پاک کنټرول یې ثبت اوس راواخله ریفریش یې کړه ښه اوس صحیح شو کله چې ته غواړې چې مثلا یو ټیبل په خپله خوښه جوړ کړې نو د دې ټاګونو په ذریعې سره هر رقم ته چې وغواړئ تاسې کولی شئ څه وکئ
یو ټیبل جوړ کړئ. راتلونکې ورځ تاسو اسایمنټ چې شی ده ښه ټیبل خو پوه شئ چې څنګه ټیبل جوړېږي وکئ. که دا کار مو وکړه نو زه بیا درته سبا په ټیبل کې کار نه کوم، تاسې به یې وکئ. او که تاسو ونه کړئ بیا مجبور زه درته وکړم. پوه شوې؟ داس یو هغه به جوړ کړئ ورقه HTML ورقه به جوړه کړئ. ګوره دا د ورډ ورقه ده ښه. څه شي ورقه ده؟ ورډ. په HTML کې به یو پیج جوړ کړئ داسې چې دا عزیزي جنتري وي پکې ښه. داسې یو جنتري پوه شوې؟ جوړوی شئ که نه سبا داسې به جوړ کړئ ښه. خیر دا فرق نه کوي دا که وکړه نه پوه شئ مشکل نه ده دا شی نه. دا DIT که همداسې نه وي لیکل شوي ځکه بیا پوهېږئ داسې چې څنګه لیکل کېږي که نه. دا به ما هغه کې لیکل ښه خیر نه دا اسم مه لیکئ په دې ډیزاین ساده لیکل دی نه لاندې وکړئ ښه. دا اوس ګوره سر نه مې پوره درته تر اخره پورې ویډیو کې راوړم داسې یو جنتري جوړه کړئ. ته ورسېدې په دې داسې به وکړئ وبې ګورئ چې څه کېږي ښه. او دا ټول ټیبل په ترو باندې کوو. دا جنتري به هم همداسې جوړه کړئ. ضرور نه ده چې دا باردرې مثلا رقم ته واوسېدل وي نه وي خو یو جنتري جوړه کړئ د 12 میاشتو ښه کوشش پرې وکړئ ښه. که ومه نه کړه بیا سبا زه درته پکې کار کوم بس نه بیا نه